دا د بلوچستان پشین سیمه سرانان کیمپ یا پنډغالي کې میشت افغان کډوالو ماشومان دي چې ډیری ښوونځیو ته تلل پرې ایښي وو. دا ځکه چې د کاپۍ قلم او بستۍ رانیولو توان یې نه درلود. بیخي ډېر خوشحاله یم چې دا بسته او کتاب او قلم راته راورسېدل. زه دغه د وجې نه تلم چې دا بسته او کتاب او قلم یې نه درلوده. نن دا د بسته او کتاب او قلم راورسېدل. سر د سبا سبا بېرته ښوونځي ته ځم. د توخ فاونډیشن په نوم یوه غیر سرکاري د خیر ښېګړې سازمان له دوی سره مرسته وکړه او واڅول سول چې ښوونځي ویلو ته ولاړ سي. دلته چې موږ کم غربت ولیدی، کم ستړیا موږ د دې ماشومانو ولیدل، دا له چند یو بستې د یو کتاب له وجې دا له تعلیم څخه نامحرومه دي، هم پر کور باندې ناست دي. نن چې کومه مرسته توخي فاونډیشن او چیرمن شریف خان وکړه، دا موږ یو احسان پر یو چا نه کوم، دا د دې خلکو حق دی. نن موږ بسته، پنسل، ګړاو، میټاس، د ګرمۍ دپاره پوډګان، فوټبال، بلا، بال، دا شان موږ نن ور انشاءالله تر دې به غټې مرستې موږ کوو. په بار بار به راځو، بیا به راځو. په دې ماشومانو کې ډیری د ورځې یوه برخه مزدوري او یوه برخه ښوونځي ویلو ته ورکوي. زه پایسته یو افغان کډوال د دوی منندوی یم، خو دلته زموږ ډېرې ستونزې دي چې د نهم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې موږ دا وخت کتابونه نه لرو. دوی سره د سټیشنري کومک نه کیږي. د یونیسیار مننه کوو د لومړي ټولګۍ څخه تر 8 ټولګۍ پورې زموږ د زده کوونکو دپاره سټیشنري او د ښوونکو هر څه مسؤلیت یې موجود کړي، خو د نهم ټولګۍ څخه تر 12 ټولګۍ پورې پورته د هغو سره مدد نه کیږي. یوازې د ښوونکو د سالري مدد کیږي. د هغه ټولو خیریه ادارو څخه چې دوی د انسانیت لپاره کار کوي، د هغو څخه زموږ هیله او غوښتنه ده چې زما سره په دې اړوند باندې مدد وکړي او چې در دغه بېوزلو افغان کډوالو پورې د خپلې مرستې ورسوي. د پاکستان حکومت د شمیرونو له مخې په بلوچستان کې 12 لک افغان کډوال میشت دي. د یوې اندازې له مخې 54,000 زده کوونکي د کډوالو اړوند په بیلابیلو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، سرانان، پشین.